بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه به جوړ او روغ یاست. یو ځل مې خوب وکړ، دا دې فکس کابو 12 بجې دي چې بېرته راکښېنستم ستاسو د ویډیو جوړولو دپاره د شپې، البته د شپې. نو سړی چې یو ځل ویده شي بیا راکښېني، یوه کلمه ویل ډېر ثوابونه لري. نو ټول هغه کسان چې دا ویډیو ګوري او اوري، یو ځل درود شریف حتمي او ضروري ووایاست د ثواب په نیت. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د فوټوشاپ CS 26 درس دی. انشاءالله 3، 4 یا 5 درسه به لا پاته وي. وروسته د هغه څخه 4-5 ورځې پر پروژو کار کوو. عملاً به کار کوئ د خیره. هغه کارونه به ماته بیا رالیږئ تر څو ستاسې عملي کار زیات شي او په فوټوشاپ ډیزاینینګ کې مې پیاوړتیاوې لا پسې زیاتې شي. نن ډېر لنډ، خلص، وسا او کارېدونکی درس دی، ډېر استعمالېدونکی درس دی. البته نن نه، په راتلونکو ورځو کې بالخصوص زموږ او ستاسو په پروژو کې. بارډرس وایو نن. بارډرس څه معنا؟ که مې چیرې په عصري اسناد نه بلکې په دیني اسناد د مدرسې، د حفظ، د کاریتوب دغه اسنادونه که مې چیرې لیدلي وي، دغه شاوخوا پر اسنادو پر ورقه باندې خورا ښه ګلان راګرځېدلي، دغه ته بارډر ویل کېږي. تصدیقنامې هم زیاتره همدغسې وي. نو نن راځو بارډر ګورو، څنګه بارډر موږ جوړولی سو. اسانه طریقه ده، نن بیخي خلصه اسانه طریقه ده، هیڅ کار هم نه دی. ما زه سیمپو کوم چې بارډر څه شي دي؟ چې د اسنادو، سرټیفیکیټ، تصدیقنامې، یو عکس، یو منظرې په شاوخوا کې دا راځي چهارطرفه. نو اصل کې ګوګل کې بعضې سایټونه شته، په هغه سایټونو کې علیحده دغه بارډر پیدا کېږي چې راواخلې، مابین ځای خالي دی، یوازې بارډر ستا دپاره اخیستل کېږي. فریم صاحب بولي هغه، بیا راتلونکو ورځو کې د خیر هغه ځایونه زه درته ښیم چې د کوم ځای څخه به موږ فریم سره اخلو، فریم څنګه موږ کاروو، فریم بیا فوټوشاپ ته څنګه راخلو. هلته بیا د دوی ټایپس یا ډولونه د اکسټنشنونه یې غلط ورکړي، هغه باید موږ واړو تر څو موږ یې په خپل فوټوشاپ کې استفاده کړو. نن راځم زه خپله فریمز جوړوم. ګوګل بعضې کسان داسې دي چې انټرنېټ ته هلته لاسرسی نه لري، دوی غواړي چې خپله فرض کړه د زړه د خوښې یو ګل رااخلي، د هغه څخه بارډر جوړوي. راځو فوټوشاپ را خلاصوو. اوس زما کمپیوټر کې په 1.5 ساعت فوټوشاپ دې ته را خلاص کړي. ویډیو یو ځل بندوم، که ژر نو سو را خلاص. دی را خلاص سو. دا زموږ فوټوشاپ دی. راځم ډبل کلیک دلته کوم، یو تصویر را خلاصوم. فرض که کوم تصویر که درته را خلاص کړم ښه به وي. دغه نجلۍ چې په دا ډبرو کې ناسته ده دا څنګه دی؟ ښه صفا تصویر دی. زه راځم، ګوره دا خوا سپینه ده، دا خوا شنه ده او دلته بیا ډبرې دي. د دې یوه منظره جوړوم. دا رقم منظره بیا زه په ګوګل کې نشم پیدا کولی، لکه زه چې غواړم هغه یې نشم پیدا کولی. هغه د دوی خپل جوړ منظرې دي، بارډرونه دي. نو راسئ فقط څه وکړئ، لومړی کستي کارسر دلته ولاړئ، دلته ولاړئ، تی به راسئ پر چیش باندې به ودرېږئ، پر سلیکشن باندې. دا سلیکټ څه وسو، کنټرول ډي به ووهئ چې د دې سلیکشن خلاص شي. را به سي دلته به چپه کلیک ونیسئ، راکش به کړئ، هر څونه چې مو په کار وو هغونه به انتخاب کړئ. دا قدر انتخاب سو، ګورئ انتخاب سو. بیا به راسئ سلیکټ ته، د سلیکټ څخه په موډیفای ته راسئ، د موډیفای څخه به بارډر ته راسئ.
بارډر به ورته وټاکئ 20%، 10%، 15%، 100%. ما 100% انتخاب کړی دی، اوکې که چې اوکې دې کړي په دغه اندازه. یا راځم یې څه زیاتوم، سلیکټ ته راسه، موډیفای ته راسه، د موډیفای څخه بارډر ته راسه، بارډر څخه کوم ځای چې انتخاب کړه 28% انتخابوم، راسه اوکې که چې اوکې دې کړي او لږ به کوچنی کړو. سلیکټ ته راسه، دلته اوس نو ګوره در عکس ووتي. موډیفای ته چې رالې دلته راځم کانسټرکټ ته راځم. کنسټرکټ ته چې رالم د څو په اندازه کوچنی کوم، زه ورته وایم چې د 15 په اندازه دی، ماته کوچنی کړه 4 طرف. اوکې که څه کوچنی سو یا یې څه لا نور کوچنی کړه. سلیکټ ته راځم، دا څو ځای نور مې انتخابونه کې سوي دي. خیر په صورت موډیفای ته راځم، اکسټراکټ ته راځم، دلته راځم ورته وایم چې یا د لسو په اندازه یې کوچنی کړه. اوکې که چې اوکې سو، اوس دې په تصویر کې رالی. بیا به راسئ کنټرول سی به کړئ، کنټرول ان به ووهئ، رابسي اوکې به کړئ. چې اوکې مې کړئ کنټرول وي به ووهئ. ګورئ د صفحې په 4 طرفه کې زموږ بارډر رالی، لاندې ډبرې، دلته اوبه، دلته دغه فضا. یا هم نه ګوره دا سم نسو درته معلوم، سر مې نسو خلاص، زما سر خلاصېږي چې تی پوه نه سوست. ډبل کلیک کوم، بل تصویر خلاصوم. فرض که دا تصویر راخلاصوم، دا تصویر چې مې راخلاص کړي د دې څخه ګوره زه بارډر جوړوم. راځم د دې ځای څخه انتخابوم، دا نه بلکې کنټرول ډي وهم، د دا ځای څخه نیسم، د دا ځای مې انتخاب کړي تر دا ځای. کله چې مې انتخاب کړي بېرته کنټرول ډي وهم، باید چې لږ انتخاب کړم، ځکه هلته زموږ څه نور هم سره انتخابوو. بیا کنټرول ډي دا انتخاب سو. اوس راځم سلیکټ ته، موډیفای ته راځم، د موډیفای څخه بارډر ته راځم. بارډر څو فیصده؟ هغه 20% یا 25% انتخابوم. راځم اوکې کوم، 25% مې انتخاب کړي. اوس که چیرې ځای وګورئ ما 4 کونجه انتخاب وکړي، خو دلته کونجان قطع سوي دي، یعنې ګول راغلي دي. که چیرې راسئ موډیفای ته، د موډیفای څخه سموت ته راسئ. سموت کې موږ ته څه وایي؟ سموت کې فرض کوو ته 15% دا ګول که، راسه اوکې که. ګوره دلته کونجان یې لږ لږ اوس بیخي ګول رالو. یا راځم سلیکټ ته راځم، د سلیکټ څخه سموت ته راځم، ورته وایم چې 20% که، راسه دا اوکې که. چې اوکې که هلته بیخي داسې ګول ورته رالی. دغه رقم موږ سلیکشن لرو موډیفای کې. دلته اکسپاند کنسټرکټ، اکسپاند کنسټرکټ بیا د دې لپاره استفاده کېږي چې ته څه په وکړه، څه پراخ یې کړه، ډېر یې کړه، او کنسټرکټ بیا څه کم کړه، سره لرې کړه، کوچنی یې کړه. او پیډیر بیا د څه لپاره استفاده کېږي؟ پیډیر فرض که زه راځم پیډیر ومه 2% که 50% که، راسه اوکې که. چې اوکې دې کړي وایي نو پکسل آر مور دن 50% selected, the selection edge will not be visible. 50% بیخي تر دې تېر کړئ. بېرته کنټرول زید وم، کنټرول سی راځم، کنټرول ان وهم، کنټرول ان چې مې کړي راځم اوکې کوم یې. په دا بله صفحه کې څه به کومه؟ کنټرول وي. کنټرول وي چې مې ووهئ، زما خالي صفحې ته یې دا د هغه بارډر چې ما جوړ کړی و هغه یې راوړي. اوس نو کنټرول ټي ووهئ، که چیرې دا بارډر د صفحې یوې خواته بلې خواته بیا یې څه ور غټ کړي، صفحې ته ور داخل کړي. هلته هغه سموت صفر کړئ چې بیخي دا کونجان یې ګول نه وي، بس دې کونج و دې کونج ته ننوځي. دا چې کله دا رقم سو انټر ووهئ، کله چې مې انټر ووهئ، د انټر وهلو وروسته نور لیکنه مې درته کړې ده مخکې وختو کې، کولی شئ اوس راسئ خپل ټکسټ دلته ولیکئ، په دې ځایو کې ورته ولیکئ هر شی چې لیکئ، یا سرټیفیکیټ جوړوئ، هر څه چې جوړوئ دغه رقم ایمیج ورته راوړي، لوګو ورته راوړي، بل شی ورته راوړي. اوس نو ته یو اسناد جوړوې، بس په دغه شکل اسناد جوړېږي. خیر په راتلونکو درسو کې د خیره زموږ بالخصوص 2 ورځې یا 1 ورځ وروسته به د خیره زموږ اسناد جوړونه شروع کېږي. پرون یو نفر پوښتنه مې کړې وله چې موږ دغه لیکنه څنګه ګول راولو. لیکنه چې مې وکړله پر دغه ټي باندې کلیک وکړئ، راسئ دلته ما مخکې درته ویلي وو چې دا ځای مې راخلاص کړي. په دې ځایو کې موږ کولی شو لیکنه ګول راولو، مختلف ډولونه ته ورکولی شي. دلته کوچنی که دا رقم یې راوله، دا رقم یې راوله، ته چې رقم جوړوي هغه رقم یې جوړه کړئ. ورټیکل یې جوړه کړه، دا په دې شکله ګوره مختلف. دا مې په هغه ویډیو کې درته تدریس کړي م دي، هغه پوښتنه 6مه ویډیو که 5مه ویډیو. دا اوس زموږ ساده د بارډر جوړولو طریقه. راتلونکو ورځو کې د خیره بیا زه نور نوي بارډرونه چې د ګوګل راخو دلته یې جوړوو، بیا په سرټیفیکیټ کې ځای پر ځای کوو، په خالي صفحه کې د هغه سره شیپونه. موږ لومړی د دې څخه مخکې د سرټیفیکیټ جوړولو څخه مخکې موږ باید شیپ ووایو، شیپ څنګه راواخلم، شیپ څنګه جوړ کړم، شیپ څنګه پر خپل طبیعت باندې زه دلته کریټ کړم، جوړ یې کړم. نو هغه شیان اول
د هغه څخه مخکې باید تدریس شي. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم. مخ ته مو ښه، خدای دې وکړي چې سر مو په خلاص شوی وي. د مشکل یا نه پوهېدو په صورت کې هیله ده چې حتما پوښتنه کوئ. مخ ته مو ښه.